بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف وسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه د یو آیت مبارکه تلاوت ستاسې مخته اوسو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه د یو حدیث شریف ذکر ستاسې مخته راغلی. عزیزانو، الله عز وجل په قرآن کریم کې وعده کړې ده چې د هر بنده د قول فعل عمل په باره کې د ده څه پوښتنه کېږي. وکل شیء احصیناه کتابا. دا سوچ مه کوئ یو ځای کښېنستم، غیبت مې وکړي، خبرې مې وکړي، فسق مې وکړي، نو خبره ختمه شول. وکل شیء احصیناه کتابا. هر شی الله عز وجل فرمایي موږ محفوظ ساتلی دی. محفوظ ساتلی مو څنګه کړی دی؟ لیکلی مو دی. نن که یو سړی یو سرای رانیسي، یو نمره رانیسي، یو زمین و مځکه رانیسي، حتی ځه یو موټرو وسایلو یو موټرسکل رانیسي، نو ځي رهنما ته ځي شوروم ته وایي راسئ خط ولیکو. نو خط بیا څه کوو؟ خادم خبره وسول د رانیولو خرڅول، وایي نه دا بیا وایي ډېر وخت لري. زما سره وایي په 100 لکه خرڅېږي، ولې کواله لري. زه د 4-5 مشتریانو خط لرم چې پلانکي د پلانکي سره نیولې دي، پلانکي د پلانکي سره، دا دې نن زما په لاس کې. دا خط داسې معمولي شی نه دی. خطونه ولې په رهنمایانو و شورمانو و شرکتونو کې لیکل کېږي؟ دا ځکه لیکل کېږي چې دا یو پوخ سند سو. وکل شیء احصیناه کتابا. الله عز وجل فرمایي ستاسې هر شی زه لیکم. وکل شیء، هر شی چې احصیناه موږ محفوظه کړی دی کتابا. څنګه دې محفوظه کړي؟ کتابا یوازې میموري کارت ته نه دی اچولی، یوازې مو په تلیفون کې نه دی اچولی، صوت نه دی، کتابا لیکلی مو دی. وان علیکم لحافظین. الله عز وجل فرمایي پر تاسې باندې ما ساتونکي فرشتې مقررې کړي دي. کرامن کاتبین. دا داسې فرشتې نه دي، کرامن زما په نیز عزتمند دي، کاتبین لیکونکي دي. لیکل لیکل کرامن کاتبین. دا داسې فرشتې دي چې لیکونکي دي. د هر جنایتکار، د هر ظالم، د هر مجرم ظلم الله عز وجل لیکي. دا ګمان مه کوئ. یوم یجمع الله الرسل. هغه ورځ تاسې در په یاد کړئ چې الله عز وجل به 1,40,000 زیات کم انبیا علیهم الصلاة وسلام د حشرګاه پر میدان را جمع کړي. فیقولو، الله به پوښتنه ځینې وکړي، ماذا اجبتم؟ تاسې چې کله ورلاست، دا زما پیغامات، دا زما رسالات، دا زما
امانت چې مو تر دې خپلو قومونو تر دې خپلو امتونو پورې ورسوئ ماذا اجبتم څه جواب درکړی سو چې درته وویل کم سړي ستاسې پر سنت طریقې عمل وکړي کم سړي ستاسې پر خبرو پر تعلیماتو باندې عمل وکړي کم سړي ځان ستاسې په رنګ کوي تېره شپه په یو مجلس کې ناست ول جلسه ده د الله شان دی دا خبره الله عز وجل د دوی تر خولې راوایستل ما تاسو ته تېره جمعه دا خبره وکړل چې د عمل جذبه نسته د بارډر پر راغاړو اوس د 15 دقیقې زه راورسېدم ستاسې حضور ته راغلم شپې ناست مجلس راغی جلسه ده نو پر 12 بجې باندې جلسه ختمه شوه پلانکي عالم ښه بیان وکړي پلانکي عالم ښه بیان وکړي پلانکي عالم ښه بیان وکړي په پای کې یو شخص ناست تبلیغي حضرات اوس ګردو ښه خبرې کوي کوم عالم ښه خبرې نه دي کړي د الله د رسول خبره ښه خبره ده فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیه السلام فرمایي د دنیا په خبرو کې تر ټولو ښه خبره د الله کلام دی د دنیا په سیرت کې د دنیا سیرت نه دی هدي سیرت د کلګي سنیولې بیا د خچنې ګوتې تر نوکه پورې چې انسان یو څوک په لباس ښایسته کوي انسان خپل وضع قد لباس هیئت صورت جوړوي د دنیا څونه قومونه شته څوک اوږده کالي اغوندي عربان چلتار تړي عجمیان پتلونان اغوندي ما ورته یو رقم کالي څوک شابازي غاړي جوړي څوک ګردي غاړي جوړي څوک ژره پرېږدي څوک ژره وهي څوک ژره خري دا اوس کوم ترتیب زموږ خوښ دی د دې فیصله نبی کریم علیه السلام کړې ده وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا په صورتونو کې صورت جوړول زیب و زینت اختیارول دا د رسول الله طریقه ده نو د کوټې په پای کې سړی ناست و هغه ویل ګرده ښه خبرې کوي خو عمل موږ نه پکوو کومه نه د عمل جذبه نو دا پوښتنه به الله عز وجل وکړي ماذا اجبتم ای زما انبیاو څه جواب درکړی سو تاسې ته څه یې درته وویل چا خبرې ومنل چا نه منل قالوا لا علم لنا ټول انبیا به الله عز وجل ته جواب ورکړي چې الله موږ ته هېڅ علم نشته هغسې حقیقي علم چې تی لري هغسې محیط علم چې تی لري هغسې کلي او کامل علم چې تی لري هغه زموږ سره نشته انك انت العلام الغیوب یا الله د څه حکمت پر بنیاد موږ څه پوښتنه کېږو ته د غیبو پېژندونکی یې موږ خو یو څو کاله دا قوم و امت رسره وو موږ د دنیا څه ولاړو وروسته معامله ته خبرې چې څه پېښه شول قرآن کې الله عز وجل سورة الاعراف کې یو آیت نازل کړی دی د قیامت په ورځ د انبیاو علیهم الصلاة وسلام سم پوښتنه کېږي د امتیانو سم پوښتنه کېږي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله عز وجل فرمایي زه د قیامت پر د دوو طبقو څه پوښتنه کوم د دغه خلکو سم پوښتنه کوم چې ما خپل انبیا ورته رالیږلي وه او کوم اشخاص چې ما دوی ته رالیږلي وه چې هغه انبیا علیهم السلام د هغو سم پوښتنه کوم تفاسیرو کې سوال راخیستی دي چې الله عز وجل یو ځای فرمایي چې ای زما انبیاو تشي چې زما بندگانو ته ورله څه درته وویل قالوا لا علم لنا موږ ته هېڅ علم نشته بل ځای الله عز وجل فرمایي فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید هغه وخت تاسې در په یاد کړي چې موږ به د هر امت څخه یو شاهد راولو دغه شاهد به پر دې خپل امت شاهدي ادا کړي د شاهد څه مراد نبي دی وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ای زما نبی کریم علیه السلام ته الله پاک فرمایي هر نبی چې پر خپل امت شاهدي ادا کړي پر 1,40,000 انبیا علیهم الصلاة وسلام پر امتونو به بیا ته شاهدي ادا کوي دې ته وایي مهر یو ځای الله پاک فرمایي چې تاسو شاهدي ادا کوئ لیکن دلته الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي چې دوی به جواب راکړي چې موږ ته هېڅ علم نشته ټکر دی که نه دی دا په ښکاره ټکر دی د الله په کلام کې تضاد نشته د بنده په کلام کې ټکر راځي تاسې وګورئ لږ ذهن ور واچوئ دا علمي خبرې دي لږ به داسې فرض کړو چې په سیم کې ناست یو په درسګاه کې ناست یو د استاد سره درس دی شروع دی په سورة المائده کې الله عز وجل فرمایي چې الله به د انبیاو څه پوښتنه وکړي ماذا اجبتم تاسې ته څه جواب درکړی سو قالوا لا علم لنا موږ ته هېڅ علم نشته نو شاهدي نه راغله خاموشي شول په سورة النساء کې الله پاک فرمایي چې هغه وخت تاسې در په یاد کړي چې موږ به د هر امت ته څه یو نبي راولو هغه به خپل پر امت شاهدي ادا کړي او بیا به ته پر ټولو شاهدي ادا کړي
وكذلك جعلناكم امه وسطا. الله عز وجل فرمای ما تاسې بهترین امت ګرځولي یاست. موږ تاسې د خطاب ولي لتكونوا شهداء على الناس. تاسې به د قیامت پر ورځ پر ټولو امتو شاهدي ادا کوي چې دا بد خلک و دا ښه خلک. په زموږ څه حال دی؟ په کم مخ، په کمه خوله، په کم عمل، په کم شکل به موږ شاهدي ادا کړو چې یا الله دا دي ښه خلک و دا دي بد خلک. شاهدي خو به هغه څوک ادا کوي چې خپله سم سړی. څونه د افسوس ځای دی که نه دی؟ ویکون الرسول علیکم شهیدا. په اخر کې به بیا نبي پر ته چې شاهدي ادا کړي. زما مقصد دا دی چې ولې داسې دوه آیاتونه داسې راغله چې د یوه مفهوم یو شی بیانوي، د بل مفهوم بل شی بیانوي. نن چې تاسې پر رسنیو باندې وګورئ هغه کسان چې الحاد ته کار کوي، سیکولر یې بولي، الحاد یې بولي، زندقه یې بولي، د ایمان او د وجدان څخه لیرې خبرې چې کوي، هغه زموږ عوامو ته داسې آیاتونه کښلي وایي. وګوره د خدای په کلام کې تعارض راغلی دی. وګورئ العیاذ بالله په قرآن کې تعارض راغلی دی، په قرآن کې ټکر راغلی دی. یو ځای وایي شاهدي نشته، بل ځای وایي شته. لیکن هغه ظالمان دا ځای نه راکړي چې د دې په هغه تشریح ته ځان پوه کړه. د مسلمانانو عقیدې ورخرابوي. دا جنګ یوازې د توپک جنګ نه دی، دا فکري جنګ دی، دا د توفکو د توري جنگ دی، دا اقتصادي جنگ دی. والله د بل ملک ته سړی ولاړ شي، سړي زړه په کبابېږي په خپل د ملک په باندې. موږ سره یوه جاڼي اوس په دا سفر کې راسره وما یو مریض بیولي، عجیبه پوښتنې پر لارې رسه وکړه. وایي دا څنګه کار دی؟ د دغه ځای موټر پاک صاف دی او دا زموږ د خلکو موټر دی سپېره سپېره دی. ما له جاڼي زموږ د ګرده دا سپېره کار دی. ګوره یو زنانې ښځې ته، یو مریضې ښځې ته هغې ته دا فکر پیدا کېږي دا د دې ځای موټران څنګه پاک صاف دي او دا زموږ موټران زموږ د علاقې ته داسې خړ پړ دي. په دې کې څه وجه ده؟ فکر دی نه. نو ما زموږ د ټوله دغسې بس الله دې را جوړي. الله چیرې چې جنګ وي، چیرې چې دغه حال وي، نبي کریم علیه السلام داسې صحابه کرامو ته ګوتې وښولې. تکون فتن، داسې فتنې به در باندې راسي، داسې فتنې به در باندې راسي. فشبک الاصابع، دا ګوتې مبارکان یو په بل کې واچولې، داسې به سره اخته یاست بیا. نو څه مې درته ویل؟ علماو جواب ورکړی دی. واورئ جواب ته راسئ چې تضاد نشته. هر نبي به راځي پر خپل امت به شاهدي ادا کوي. دلته چې انبیا علیهم السلام فرمایي چې موږ ته هېڅ علم نشته، د دې مطلب عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا بیان کړی دی چې الله عز وجل چې انبیا علیهم السلام به وفرمایي چې الله موږ ته حقیقي علم نشته، موږ ته محیط علم نشته، موږ ته احاطه کوونکی علم نشته. زموږ علم ناقص دی ای الله په مقابل کې ستا د علم. زموږ علم عارضي دی په مقابل کې ستا د علم. زموږ علم چې دی هغه غیر محیط دی، هغه احاطه نه ده کړې شاوخوا ستا علم خو پر هر څه باندې. دغه مطلب دی، دا نه دی چې شاهدي نه ادا کوي. علامه الوسی رحمه الله د بغداد یو عالم دی، هغه تفسیر لیکلی دی. تفسیر الوسی موږ په علماو کې مشهور دی. علامه الوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمایي، تفسیر علمانی کې هغه وایي د دې مطلب دا دی قالوا لا علم لنا. الله به پوښتنه وکړي چې څه درته وویل؟ دوی به وایي چې موږ ته علم نشته. وایي دلته انبیا علیهم الصلاة وسلام الله عز وجل ته د دې مجرمینو شکایت کوي چې ای الله موږ ته علم نشته، دوی دونه ظلمونه وحشتونه و جنایتونه کړي دي چې یا الله موږ ته د ټولو تفصیلاتو علم نشته. ای الله دوی ته د دوی د ظلمو و جنایتو پوره سزا ورکړه. هغه په څه حالت وي چې انبیا علیهم الصلاة وسلام الله عز وجل ته د خپل قوم شکایت کوي، د خپل امت شکایت کوي، د هغه به څه حال وي؟ نو قالوا لا علم لنا، موږ ته علم نشته. انک انت العلام الغیوب، ای الله عز وجل، ای الله ته هغه ذات چې د پټو پېژندونکی ذات دی.